السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې د یو چا د شناخت کارت ټول ډیټیل معلوم کړئ. یعنې دوستانو په دغه شناخت کارت باندې کم کم سیمان راوتلي دي او څو سیمان راوتلي دي. تاسو یې ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې د یو شناخت کارت ټول ډیټیل په موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره معلوم کړئ. نو دوستانو دغه طریقه به زه تاسو ته په ویډیو کې درښیم. ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخ تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو یې ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، کوم پرمیشنان څو تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه پرمیشنان تاسو الاو کړئ، ګوره دغه رقم اف آی آر سو، دغه رقم د پی ټي سیل معلومات سو، دغه رقم کال میسیجز معلومات سو او د سیم معلومات سو. تاسو کولی سئ چې د هر شي ډیټا په دې کې معلومه کړئ. نو ګوره دوستانو زه د سیم ډیټا معلوموم، تاسو به په سیم باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیم باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به دلته تاسو راسئ په کلیک کړئ. نو دا کوم کلیک کړئ چې تاسو لیکلی دی، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او کوم ایډز چې رالو هغه ایډز به تاسو وګورئ او بعد کې به بیرته تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو زه هغه ایډز کلوزوم. نو ما ایډز کلوز کړو، دغه رقم به دلته تاسو راسئ، دغه یو وارې به دغه اپشن تاسو ویریفای کړئ. دا آی ام ناٹ ا روبوټ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته دی تاسو وایي ما ته سایکل راوښیه، سایکل چیرې ده؟ نو تاسو په سایکل باندې ټیک مارک شان ودروئ او دغه به تاسو ویریفای کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو ویریفای کړئ، دغه رقم به دلته تاسو راسئ په CNAC کې به خپل نمبر ولیکئ. نو ګوره دوستانو زه خپل نمبر لیکمه. نو ګوره دوستانو ما په CNAC کې خپل نمبر ولیکئ، دغه رقم به تاسو راسئ په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم دلته دی تاسو وایي وایي د جیز 2 سیمان ایستلي دي، د ټیلینار یو سیم راایستلی ده، هغه خالي ډیټا سیم ده. ګوره دوستانو دلته که چیرې د وایس او د میسجانو سیمان وي، هغه دلته دی تاسو ته درښیي. که ډیټا اونلی سیم وي، هغه بیا دلته دی تاسو ته درښیي. نو ګوره دا یو ما د ډیټا هغه راایستلی ده، 2 د جیز ښه دي او دغه رقم 3 د زونګ سیمان دي. نو دا 6 سیمان سو ټوټل. نو ګوره د وایس میسجانو سیمان چې دي هغه 5 دي او یو ډیټا سیم نه دی 6. نو ټوټل سیمان تاسو راایستلي دي 6 دانې دي راایستلي دي. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د هر چا د شناخت کارت ټوټل ډیټیل راوباسئ چې په دغه شناخت کارت باندې کم کم نمبران دي او کم کم سیمان یې راایستلي دي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. په دې کې تاسو کولی سئ چې د هر شي معلومات وکړئ. نو دوستانو باید دا اپلیکیشن خامخا تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو لینک یې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاویږي، له هغه ځای څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی سئ. نو دوستانو میلاویږي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.